ستا سره زر خوښ دی وا؟ د کومې ښځې سره زر نه دي خوښ؟ تل څه څښې؟ د ملګرو سره په رسټورانټ کې ناسته وم، په زور یې راوستلم. څوک دی هغه؟ د KGF کیسه، د راکې کیسه، هغه نیمګړی نشي پاتې کېدلی. دورادو وژغورل سره زما د لاس څخه. او د غریب زوی څه وکړي؟ په کوښښ سره ولمره سوی کس څه وکړي؟ بغیر له رشوته کارکوونکي مامور څه وکړي؟ یو یې کولو والا څه وکړي؟ یوازې سر پرې کولو والا څه وکړي؟ مګر یو نفر، یوازې یو نفر چې هم هغه او KGF ښار ختمولی شي. چې زما پلار ونه سوی کړی نو زما په پلار دې مې قسم چې د هیچا څه به نسپېده. د تورې په چلولو او د وینې په تویولو سره جنګ کول تباهي نه. بازیګر دی هغه. صاحبه دا درواغ وایي صاحبه، چې څه لیکلي دي هغه راته ووایه صاحبه. خوښ شه، خپل کار دې وکړه. تباهي 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 زما نه ده خوښه، زه یې ردومه، مګر تباهي ما خوښوي، زه یې نسم ردولی. نو هغه د چیش دپاره دی؟ کلاشینکو او په هغه ورځ زه به ستا څخه هر څه واخلم. په هغه خاطر هغه د عنایت خلیل وضاحت تللی دی. هیڅ ملګری زما یاري نسي کولی، هیڅ یوه توره زما دښمني نسي زغملی. تجارت په سره وکړو، وړاندیز لنډمهاله دی. هغه یو غټ مجرم دی، هغه یو غټ تجار دی، دا یو ملي موضوع ده. یوازې راتلونکی او ټوله ختمونکی. شیطان